اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لوی خدایا لوی خدایا ستا په مینه په هر ځایه غر ولاړ دی درناوي کې ټولې ژبې په زاري کې دلته دي د غرو لمنې زموږ کږدۍ دي پکې پلنې دا وګړي ډېر کې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. دلته لږ زموږ اوربل دی وړ کورګی دی وړ بورجل دی مینه ستا کې موږ میشته یو بل د چا پمله تله نه یو هسک او مځکه نغښته ستا ده د مړو وده له تا ده دا پالنه ستا ده خدایا لوی خدایا لوی خدایا. د بولان د اونیز علمي ادبي او کلتوري خپرونې خورجین سره ډاکټر عبدالرؤف رفیقي ستاسې په خدمت کې حاضر دی. زموږ د مینې او اخلاص سلامونه ومنئ. خدای دې وکړي چې دا وخت تاسې د نړۍ په هر ګوټ کې یاست زموږ دغه ژوندۍ خپرونه به د خپل ژوند په نیکمرغه شېبو کې په روغ زړه او ښه صحت ګورئ. ستاسې د ډېرو بریالیتوبونو او کامرانیو په هیله نن هم د یو شمېر علمي ادبي مطالبو سره ستاسې په خدمت کې حاضر یو په دا هیله چې ستاسې توجه به د خپرونې تر پایه زموږ ملا وي. قدرمنو کتونکو، د تیرو 14 کالو راهیسې زه مسلسل دغه علمي ادبي خپرونه کوم. رقم رقم میلمانه، ډول ډول څهرې، علمي رجال، چیرې چې یو داسې شخصیت یې زما کوشش چې هغه ستاسې سره د پردې په ذریعه هغه مخامخ معرفي کړم، د هغه کار و تاسې ته ښکاره سي، د هغه زیار، د هغه فکر، د هغه هنر، د هغه فن سره تاسې ولد کړم. نن هم داسې یو خاص څوک موږ په تاسې وینو. رښتیا خبره دا ده هغه یو څوک چې ښه خواړه وخوري وایي د خولې خوند مې خوږ سو، خو ستاسې به د فکر خوند نن دومره خوږ سي چې دغه خوږلت به ستاسې تر ډېره په یاد وي. ځیر سئ او وګورئ د نن خپرونه، خاص کر په ډېر څه به تاسې بالخصوص ځوانان او لوستونکي باید خامخا د نن خپرونه پوره وګوري. زموږ د نن میلمه احمد ولي اڅکزی دی. ماشاءالله په ډېر لږ عمر کې په ډېر لږ وخت کې احمد ولی جان دومره کار کړی دی، دومره کار یې کړی دی چې په هغه موږ ویاړ کولی سو. د کمیت د لحاظه هم د کیفیت د لحاظه هم ګوا د کوالټي او د کوانټیټي دواړو په لحاظ په طول تللی په پسوللی کار احمد ولی جان دی. خدای دې راوله ستړی مه سي. السلام علیکم ډاکټر څه احوال دی؟ تاسې ښایست کراري ده، خیریت دی. کتونکو تاسو هم کولی سئ چې زموږ سره په دغه علمي مجلس کې البته کوشش وکړي چې بیخي د مشخصه پوښتنه وکړي او هغه په دې چې په دا لږ وخت کې موږ کوشش کوو چې ډېر شیان سره راونغاړو. وخت امانت دی، د ټول ملت امانت دی. نو بجای د دې چې پر پلاني سلامونه وایم او پلاني غزل او داسې او داسې د هغه پر ځای کې داسې د علمي پوهې په لور خپل ماغزه دا ټول هفته ستاسې د وروره په دا اونۍ کې موږ په دې کار نه لرو، خو دغه یوه ورځ مشخصه ورځ ده په دې کې به ته زموږ سره لږ لاس وړئ. نو احمد ولی جان زموږ د خپرونې د دود سره سم که چیرې کتونکو ته خپل پېژندګلوي له هغه پس تاسو سره مجلس. لکه تاسو چې وفرمایل زما نوم احمد ولی اڅکزی دی. په 1981 کال کې زیږېدلی یم. دلې په کوټه کې په اسلامیه سکول کې ما تر 9 صنفه پورې زده کړې کړي دي او بیا زه المان ته تللی یم. په المان کې مې هغه په اصطلاح FSc کړې ده، بیچلر مې کړی دی. ما لوړې زده کړې په ارکیټکچر کې کړي دي، مهندس یم. د 14 کالو راهیسې زه د المان غږ ډویچه ویله ریډیو سره همکاري لرم. زه صحافي یم یا ژورنالیست په اصطلاح یم او ورې په ډویچه ویله کې زه په پښتو ژبه، فارسي باندې، اردو، جرمني او انګلیسي ژبو کې د دغو سرویسز سره زه همکاري لرم، خو زیاتره وخت د پښتو سره کار کوم. لکه تاسو چې وفرمایل د قاموسونو .com په نوم باندې تقریبا 14 کاله کېږي چې زه د پښتو ډیکشنریانو
لپاره یوه آنلاین پروژه لرم چې په هغه کې یو شمېر پښتو قاموسونه پخواني ټایپ سوي دي سرچیبل دي یعنې څوک کولی سي چې یو لغات ورکړي هغه ورته ترجمه کړي. هغه باندې به راځو که خدای کول. کتونکو تاسې یقینا دا توري چې دي دا لغت دا قاموس دا فرهنګونه چې جوړ سوي دي دا ډېره یو پراخه معنا لري یو هرړخیزه کار دی. دا پښتو تاسې داسې خواره داسې لاوارثه ژبه مه بولئ. پښتو ډېره بډایه ډېره غني ژبه ده د زرونو کلونو تاریخ او بیا داسې دغه د شعر و ادب او کلاسیک او متل او شفاهي ادبیات دا ټولو کې چې کوم توري کار سوي دي دغه تورو باندې د مخه هم ډېر لغت لیکل سوي دي او دا وخت احمد ولي لګیا دی پر دې باندې کار کوي. نو اڅکزی صاحب ستاسې دغه زه به خالي لومړی دا پوښتنه درڅه وکړم چې په پښتو کې خو دغسې لغتونه وه لکه د جارج هانري راورټي چې کومه ډکشنري وه له هغه پس د محمد ګل خان مومند خدای وبخښي د هغه پښتو سیند و یا د افغانستان د علومو اکاډمۍ چې کومه پښتو تشریحي قاموس و یا داسې نور د قلندر مومند دریاب و د ظفر کاکا خیل ظفر اللغات و د دې ګردو لغتو په موجودیت کې پر لغتو د نوي سره کار کومه اړتیا تاسې محسوسول؟ په مجموع کې د ډکشنریانو یا قاموسونو کار چې دی هغه پای نه لري. ژبه د وخت سره تغییر خوري تبدیلیږي او د هغه سره سم باید چې نوي قاموسونه ولیکل سي. ټوله خلک واقعا یعنې زما په فکر اتلان دي چې په دې ډګر کې کار کړی دی او ډېر کار سوی دی خو که موږ د نورو ژبو سره مقایسه کو بیا هم ډېر لږ کار سوی دی. په زیاته بیا د پښتو د پانګې یا هغه کوم لغاتونه چې موږ په ورځني ژوند کې کاروو د هغو د راټولولو په برخه کې ډېر زیات داسې لغاتونه اوس هم شته چې هغه په ورځني ژوند کې موږ کاروو په لیکنو کې په خپلو مکالمو کې په خبرو کې خو هغو تر اوسه پورې قاموسونو ته یا ډکشنریانو ته لاره نه ده پیدا کړې. دویمه خبره دا ده چې د دې لپاره چې پښتو د نورو ژبو سره سیاله سي باید چې د دنیا په ټولو لویو او وړو ژبو باندې د پښتو دغه لغاتونه چې موږ لرو هغه باید ترجمه سي. نو هغه کار تر یوې برخې سوی دی خو که موږ مقایسه کو نو هغه کفایت نه کوي او ډېر زیات کار ته اړتیا شته. ښه نو دغه تا چې کوم کار آنلاین د قاموسونه ډاټ کام د دې په باره کې که کتونکو ته معلومات ورکړي چې دا څه شی دی قاموسونه ډاټ کام څوک څنګه ریسرچولی سي څه رقم ورتلای سي او په هغه کې دي څه شي؟ زه چې راتلم یو 11 عکسونه مې راوړو خدای دې وکړي چې تاسو سټوډیو وکولی سي چې هغه وښیي. زه نه پوهېږم چې پینل پروډیوسر صاحب جمال دیني صاحب که چیرې هغه آی ټي والا هغه سلایډونه اماده کړي ښه نو په هغه کې د پاخته دي ماته بیا وایي نو هغه کې دي څه شي؟ اوس داسې دی چې زه خو د خپلې سیمې څخه ډېر لرې اوسېدلم. اول شخصا زما دا پرابلم و چې نه مو سوای کولی چې ډېره په اساني باندې کتابونو ته لاسرسی ولرم کتابونه پیدا کړم ځکه چې د سیمې څخه ډېر لرې وم. نو ما وغوښتل چې قاموسونه چې دي چې هغه قاموسونه ډاټ کام نو دا زما ویب سایټ ورسپیلې که قاموسونه QAMOSOMA قاموسونه ټکی کام ټکی ښه. نو دلته چې دي د پښتو تقریبا دا کار لا ادامه لري. څه مشهوره قاموسونه چې دي ټوله ډیجیټل سوي دي او په دغه ویب سایټ کې پراته دي. هر څوک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري د انټرنیټ اساني لري هغه کولی سي چې دغه ویب سایټ ته ولاړ سي او دغه ویب سایټ کې اوس دغه چې دی دغه لیست دی د هغو قاموسونو چې په دغه ویب سایټ کې دغه مشهور دا یو ساعت پرېږده په دې کې کم قاموسونه آنلاین کړي دي. بلې لکه د ټولو لوړ چې دی دریاب د قلندر مومند بلې هغه کې تقریبا هغه د مخکې لیکلي دي چې 18695 لغات دي. ښه په دغه ډول باندې دغه ډویچ پښتو ډکشنري چې ده دا د عبدالحکیم د جرمني ډکشنري ده عبدالحکیم نورزی
14,000 لغات دي او بیا چې دی دا د پښتو سونونیمز او ریلیټډ ورډز یا د هممانیزونو او ورته لغاتونو ډکشنري ده چې زما پخوانی برته راوله زوړ راوله نو دغه قاموسونه دي اول بیا مثال اوس دلته مثال نو دلته دغه تقریبا مشهوره قاموسونه ټوله سته لکه د اسلانوف ډېر مشهوره قاموس دی پښتو روسي چې 15,000 لغات لري هغه هم شامله دی پښتو تشریحي قاموس دی یعنی دلته نه صرف هغه چاپ سوي قاموسونه پخواني دي بلکې هغه قاموسونه هم دي چې د قاموسونه ټکی کام د پروژې په چوکاټ کې ما جوړ کړي دي په خپله مې لیکلي دي او یا مې د نورو پوهانو سره دوستانو سره همکاري جوړ کړي خو د قاموسونو پروژې په چوکاټ کې که یو بل سلاید مخ ته ولاړ سو داسې دی چې دلته موږ تاسو دلته د بیلګې په توګه که مینه ولیکو او بیا سرچ کو نو بیا که بل سلاید راسي نو بیا دا پروګرام چې دی آنلاین هو دا اوس ماته ښیي لوړ لیکلي دي 1249 پایلې یا ریزلټس یعنې دا مینه لغات چې دی 1249 وارې وموندل سو په دا پاڼه کې په کومه پاڼه کې په قاموسونو په ټولو بیا دا لیست راغلی دی چې په کومو قاموسونو کې دا وموندل سو اوس لوړ چې دا ما دویمه سره دایره لګولې ده په دریاب کې مثال 56 وارې وموندل سو نو چې څوک لیکي په انګلیس پښتو کې 16 واره ده او مخکې لیکلي دي چې په کم قاموس کې څو وارې دا لغات راغلی دي نو که بیا موږ مخ ته ولاړ سو موږ ته دا لیست راشئ کابل سلاید روان نیکسټ اوس د بیلګې په توګه دا د دریاب دغه نه دا یوه پاڼه ده چې ښیي او دغسې لوړ که وګورئ څو پاڼې دي نه پیجز 1 2 3 او نیکسټ یعنې دونه پاڼو باندې د یار د مینې په باب تفصیلات راغلي اوس لکه که بیا پر مینه باندې څوک کلیک وکړي دا شین چې دی بیا دا د مینې تفصیل درته ښیي ټوله معناوې راځي او تفصیلات نیکسټ اوس که د بیلګې په توګه موږ بیا په پښتو جرمن دا زما پښتو چې ما خپله لیکلی دلته م راوړی یم دی پښتو جرمني قاموس کې که موږ کلیک وکړو بیا دغه نتیجه راته ښیي هغه کې هم نوي وارې راغلی دی دا لغات مینه اوس که موږ نیکسټ که موږ وګورو بیا دغه راته ښیي اوس په دې کې د بیلګې په توګه مینه ده بیا د هغه لاندې په انټرنیشنل فونیټیک الفابیټس یا IPA باندې دا لیکل سوی دی چې هغه څوک چې پښتو لوست نسي کولی هغوی هم وکولی سي چې تلفظ یې سم وکړي بیا ګرامري ځانګړتیاوې دي چې دا ناون دی او فیمینین دی نه چې اسم دی او ښځینه اسم دی بیا یې الماني معنا راغلې ده چې لیبه او څونایګونګ دی او بیا ما کوشش کړی دی چې یو داسې شعر پیدا کړم چې دغه لفظ پکښې راغلی وي لکه اوس که یو سلاید ورته شاته ولاړ سه بیک نو دغه لکه اوس ترمینه به یې جار کړم که مې سیم دي که مې زر نو دا شعر چې دی دا د رحمان بابا ما پیدا کړی دی مینه مې په رحمان بابا په کتاب کې پیدا کړې ده صفحه نمبر 137 او کرښه 11 او 18 بیا مې د کتاب په سر کې تفصیل ورکړی دی چې دا کم چاپ دی بیا که مې د مینې نور واریانتونه یا سینونیمونه پیدا کړي وي نو هغه مې هم راوستلي دي دا بل بیا سلاید دی دا چې دی زما بله ویب پاڼه ده چې اسلام له کوم نومیږي په دې کې قرآن شریف دی د ډیرو زیاتو قاریانو په غږ کې او دا یوازنۍ پاڼه ده چیرې چې سرچیبل یعنې څوک لټون پکښې کولی سي د پښتو قرآن شریف پښتو ترجمه او سوکه اړوه اوس د بیلګې په توګه کم وخت چې موږ قرآن شریف برخې ته ولاړ سو راته هغه اول چې وښودله د سورو لیست دی په هغه سوره کې که موږ چیرې ولاړ سو بیا راته دغه ځای ته موږ راځو د بیلګې په توګه فاتحه مو وټاکله بیا دا سور فایل دا سور تیر چې دی اوس هلته کابلي تفسیر دی که زه ورې کلیک وکم بیا ماته دغه د الحمدلله شریفي د هر آیت جلا جلا راته په پښتو کې دا کابلی تفسیر راته ښیي دا په څو ژبو تا راوړی دی دا تفسیر دا تفسیر چې دی کابلی تفسیر یا د دنیا په څو ژبو ستا تر 80 څخه زیاتې ژبې دي 80 ژبې دي دلته د قرآن شریف ترجمه په هغې کې فارسي اردو او ډېرې نورې ژبې شامله دي خو د دې پاڼې نوښت دا دی چې دا لومړۍ پاڼه ده یوازنۍ پاڼه ده چې په هغې کې موږ په پښتو باندې د قرآن شریف هم ترجمه لرو او هم تفسیر
اوس د بیلګې په توګه موږ دلته کولی سو چې هغه یو چې لیکلی دی هلته موږ هغه قاري وټاکو چې غواړو یې د هغه په غږ کې د تلاوت عربي متن واو بلې تیر سو بیا دویم چې و هلته څوک کولی سي چې وټاکي چې پلی یې کړي یعنې غږ یې واوري برته شاته ولاړ شه که یو سلاید شاته ښه دا مخته ولاړئ دا چې دی سرچیبل دی دا یو چې دی دلته که د بیلګې په توګه زه یو لفظ ورکم بیا زه کولی سم هغه د ټایپ لیکلی دی نه هلته وایم چې په قرآن کې وګوره په ټولو سورو کې وګوره په کابلي ترجمه کې وګوره او په مور او پلار پسې وګوره بیا که زه سرچ ورکم دی باید ماته هغه آیتونه د قرآن پاک راښکاره کړي چې په هغه په ترجمه کې مور او پلار راغلی دی نو نیکسټ نو د بیلګې په توګه بیا درته ښیي چې دا صورت اعراف دی زامنو د آدم فریب دې در نه کړي تاسې ته شیطان لکه چې ایستلی دی مور او پلار ستاسې له جنته په فریب سره په دې حال چې ایستلی دی دواړو لباس د دوی لپاره نو دغسې هلته لوړ بیا لیکلي دي چې دا ورس یعنې آیت نمبر 28 دی او سوره نمبر 1 دی او صورت اعراف دی او دغسې نور تفصیل دی نو دا آیتونه موږ ټوله بیا پیدا کولی سو پکښې کې لټون کولی سو چې دا په پښتو کې یوازنی ویبسایټ دی لکه تر مخکې مې عرض وکړئ دلته برته قاموسونو له خبره دا تازه قاموس دی چې څو اونۍ تر مخه چاپ سوی دی پښتو فرانسوي قاموس دی چې د قاموسونو پروژې په چوکاټ کې چاپ سو ډاکټر صاحب محمد اکبر وردک په فرانسه کې هغه زما سره همکاري درلودله نو دغه قاموس چې دی یو ډېرې معتبرې مطبعې چاپ کړی دی په فرانسه کې چې دغه یو ډېر بهترینه قاموس دی تقریبا 42,000 پښتو لغتونه پکښې راټول سوي دي او د یعنی دغسې قاموس تر مخه چې مقایسه یې کو تر مخه نه و او د دغه قاموس پر بله برخه باندې یعنی په پښتو انګلیسي برخه باندې کار روان دی دغه یو بل تازه قاموس دی چې دا هم دغه لیکوال چې د روسیې د مسکو په پوهنتون کې استاد دی پروفیسر دی د هغه سره د همکارۍ په نتیجه کې دغه روسي انګلیسي پښتو کمپیوټري قاموس دی چې چاپ سوی دی روسي انګلیسي او پښتو درې سره ژبې دي البته کمپیوټري دغه دي کمپیوټري لغتونه دي دا هغه قاموس دی زما چې اوس اصل کې باید چاپ سوی وای دا د سیمینار په ترڅ کې پروف ریډینګ یې له بده مرغه بشپړه نه سو نو دا زما وروستی دغه دی کتاب دی چې بشپړه کړی مې دی خو باید چې پروف ریډینګ یې بشپړه سي په دې کې څه ځانګړتیا ده اوس په دې کې دا ځانګړتیا ده چې د بیلګې په توګه آبا لغات دی بیا د هغه ټرانسکریپشن هغه بانجاني رنګ چې دی ټرانسکریپشن لیکل سوی دی بیا ګرامري ځانګړتیا لیکل سوې ده چې دا اسم دی او مردانه دی یا نرینه دی بیا د دې څو معناوې په انګلیسي ژبه لیکل سوي دي اوس یو شی چې ما اضافه کړی دی هغه دا دی چې ما کتلی دی چې د آبا په نورو ژبو کې که ما معنا پیدا کړې وي هغه مې مسر اضافه کړې ده اوس ای آر معنا عربي آبا ته په عربي کې موږ الاب هم ویلی شو بیا چې دی ډي ای چې دی دا چې دی الماني ده یعنې د جرمني ژبه کې ورته فاټر وایي او په فارسي کې ورته پدر وایي په سانسکریت کې ورته پیتر وایي هغه مې بیا داسې لیکلی دی سانسکریت نه صرف دا چې په دیوانګري باندې مې لیکلی دی د لغات بلکې بیا مې ورسره په قوسونو کې ټرانسکریپشن هم لیکلی دی دغو خلکو لپاره چې په دیوانګري نه پوهېږي او د سانسکریت هغه توري صحیح تلفظ کړي بلې نو په دغه ډول باندې مې روسي اردو او هندي ژبو باندې چې کومه معنا پیدا کړې وي هغه مې مو سره اضافه کړې ده او نور لکه دغه کم شعر پیدا کړی دغه یو سلاید د نږدې څه ده ماشاءالله احمد ولی جان لکه په نیټ کې چې څونه کار کړی دی په چاپي شکل هم داسې یو پنډ ډکشنریانې در اوسه پورې د چاپ سوي دي چې په دې کې به موږ په تاسې هره یوه جلا جلا پیژنو او دا دلته چې کوم زما مخ ته دا پنډ پروت دی دا دغه اوس نو تاسې په خپل اندازه وکړئ پښتو ژبه به څنګه پر مخ نه ځي چې پښتانه ورسره دونه مینه لري یعنی دا احمد ولی فقط د ژبې سره د مینې
په وجه دا علمي خدمت کړی دی. دا کم د سرکارو د دربارو د پروژیو د دې کار نه دی، دا د شخص د مینې دی. نو که دغه ځوان د خپلې ژبې سره د مینې په خاطر خپله ژبه ته دا څه ورکولی نو هیڅ هم ناممکنه نه دی چې په دې ژبه کې د علمي نوري پرمختګونه نه وسي. دا اچکزی پښتو ته دا کتابونه دوی ته معرفي کوه، زه به دوی ته یو ورښیم. دا چې دی پښتو الماني قاموس دی، دا لومړی پښتو الماني قاموس دی. یعنې د دې څخه مخکې داسې قاموس نه و چې پښتو لغاتونه دي په الماني ژبه ترجمه سوي وي. دا لومړی دی او دا لومړی قاموس یعنې بیخي په نړیواله کچه په الماني ژبه په پښتو کې تر اوسه پورې لغت نه و راغلی. الماني پښتو وو چې الماني لغاتونه په پښتو ترجمه سوي وي، اما دا چې پښتو لغاتونه په الماني ترجمه سوي وي او دا ردیف د پښتو وي هغه نه وو. او دا چې دی دا پښتو انګلیسي قاموس دی. په دې کې نوښت دا دی چې هر لغات سره لکه هغه بل مخکنی قاموس کې هم هر لغات سره می منبع ورکړې ده چې دغه لغات ماخذ د کم په نورو کومو قاموسونو کې یا ډکشنریانو کې دغه لغات راغلی دی او په دغه کې مې هم کوشش کړی دی. په دې کې څو توري دي احمد ولي؟ تقریبا 12,000 پښتو لغاتونه دي. او په دغه کې یو بل نوښت دا دی چې ما کوشش کړی دی چې د زیاترو د هر لغات لپاره یو شعر پیدا کړم چې دغه لغات پکې ښکارول سوی او بیا د هغه شعر بشپړه منبع مې لیکلې ده چې کم کتاب دی، کومه یې پاڼه ده، کومه یې کرښه ده. مثلا اوس په دې کې که ته یو حواله کتونکو ته ورشریکه کړې. زه به وګورم. ښه اوس د بیلګې په توګه بیړۍ ده که نه؟ اوس بیړۍ دپاره مې نه صرف دا چې هغه انګلیسي معناوې لیکلي دي، دا زولانه چې ورته وایي بلکل، بلکې نه دلته خو بیړۍ دوې دغه هم لري. بیړۍ چې دی کښتۍ ته هم وایي. بیړۍ دې مغر کېږي. زولانې اما ما څه کړي دي لکه بلکل دا ستاسو ما پښتو سینونیمونه هم ورته لیکلي دي، اوس معناوې مې پښتو هم ورته لیکلي دي، انګلیسي هم. کښتۍ، سمندري جهاز، زولانې او کښتۍ. ډېر ښه. بیا چې دی د بیړۍ په ډوبېدو چې خدای راضي شي یا ګانګي د زړونو کله هلته کار کا. رحمان بابا صفحه نمبر 1 او کرښه اوله او دوهمه. بیا مې ریفرنس ورکړی دی چې دا په پښتو فرانسوي قاموس کې، پښتو دري قاموس کې د اکاډمۍ د کابل، پښتو انګلیسي قاموس کې د اکاډمۍ د کابل، تشریحي قاموس کې، دریاب قاموس کې او زاهد قاموسونو کې دغه لغات راغلی دی په دغه معنا باندې. یعنی زه د هر لغات ریفرنس ورکولی سم چې دا لغات ما د کومه کړې دي او ترجمه مې ولې داسې کړې ده. ښه کتونکو د اوس پر د 12 تر 14 سپتمبره پورې په کوټه کې پښتو نړیوال کانفرنس وشو د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا. په دې کې چې کوم 10 کتابونه د دې سیمینار په ویاړ چاپ سوي وه، په دې کې هم د احمد ولي جان یوه ډکشنري وه، د پښتو همانیزونو او ورته لغتونو قاموس چې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا چاپ سو. ښه د دې په څرنګوالي که کتونکو ته رڼا واچوئ. اول خو د پښتو اکاډمۍ څخه ډېره مننه کوم چې دوی زما ناچیز د قاموس د دې وړ وباله چې چاپ یې کړي. نو لکه دا چې دی دا په انګلیسي کې چې موږ سینونیمز ورته وایو د هغه قاموس دی. یعنې یو پښتو لغات مې راخیسته دي، دا تقریبا 18,000 لغات دي چې ما برته په پښتو ترجمه کړي دي. یعنې د یو پښتو لغات لهجوي، املایي واریانتونه او همانیزونه مې پیدا کړي دي او هغه مې ورسره لیکلي دي. ډېر اعلی، ډېر په زړه پورې. دغه لغت پښتو فرانسوي سیند دا کتونکو ته وروښیه، دا څه دی او څه شی دی؟ دا ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ لیکلی دی چې څو هفتې در مخه چاپ سو او زما په فکر باندې د پښتو د پیاوړو قاموسونو څخه یو دی. دا پیاوړتیا یعنې په کومه معنا؟ پیاوړتیا په دې باندې موږ بعضې قاموسونه لرو چې په هغه کې تکراري لغاتونه زیات راغلي دي. دغه قاموس چې دی دا نچوړ دی د نورو ټولو مخکنیو قاموسونو. یعنې په مشکله به داسې بل لغات څوک پیدا کړي چې په بل قاموس کې وي دلته دې نه وي. عجب. نو په دې باندې ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ په دې کې ستا د پروژې کومه همکاري ده؟ زه خو دا پروژه چې ده د ډاکټر صاحب سره په فرانسه کې، د نورو دوستانو سره په روسیه کې، هایلند کې، سویډن کې، په نورو ډیرو هیوادونو کې زه همکاري کوم. هر څوک چې ډکشنري لیکي اما یوه ژبه به پښتو وي.
بیا زه سره همکاري کوم. اوس په دغه قاموس کې څه چې پښتو لغاتونه دي دا ټوله ما ورته ورکړي دي ډاکټر صاحب ته، او دا قاموس چاپ ته هم ما چمتو کړی دی، او هغه ما د وخت په اوږدو کې د قاموس پښتو قاموس لیکنې داسې تر سلو څخه زیات کمپیوټري پروګرامونه جوړ کړي دي چې دا پروسه ډېره اسانه کوي. یعنی که یو قاموس اصل کې 10 کاله وخت نیسي، که هغه طریقه په کومه طریقه چې زه لیکمه یا زما تر نظارت لاندې ولیکل سي، او کوم مواد چې زه لرم د 10 کالو پر ځای تقریبا په 3 کالو کې بشپړه کېدلی سي. نو همدغه وجه ده چې الحمدلله د خدای احسان دی چې په نسبي لږ وخت کې نسبي ډېر کار سوی دی. ښه، نو په دې فرانسوي قاموس کې څو توري راغلي دي؟ 42,000 لغات. 42,000 لغات دي. او دا وخت چاینا روانه ده، د مارکیټ ژبه جوړیږي، چینایي ژبې ته د خلکو د نړیوالو ضرورت دی. پښتو چینایي ته دې هم پام اړولی؟ بالکل دغه شي ته ما ډېر پخوا پام سوی و. بیا زه فکر نه کوم چې داسې کوم د ختیځپوهنې یعنې اورینټلیسټیک کومه پوهنځۍ یا یونیورسټي دي اوسېدلې وي، انسټیټوټ چې ما ورسره تماس نه نیولی چې خلکو راسئ زه کومک در سره کوم د پښتو قاموس ولیکو په هغه ژبه چې تاسو په پوهېږئ. په دې ترڅ کې د ښاغلي پروفیسر هونګ سای دی چې دی د چین په راډیو کې یې پخوا کار کاوه، په کابل کې یې ډېر وخت تېر کړی دی او پښتو وایي، د پښتو استاد تېر سوی دی. ډېر پخوا ما د هغه سره تماس ونیوی او د هغه سره مې همکاري درلودله د پښتو فرانسوي قاموس، د پښتو چینایي قاموس په سلسله کې. نو هلته مې همکاري کړې ده او شکر الحمدلله د هغه یو ډېر پیاوړی کتاب چاپ هم سو، پښتو چینایي قاموس چې ډېر غټ قاموس دی، ډېر پراخ قاموس دی. او په هغه کې څو توري دي؟ د هغه بنسټ چې دی هغه د اسلانوف چې دی دا یو روسی پوهاند و چې هغه د پښتو قاموس لیکلی پښتو په روسي باندې. په هغه کې 50,000 لغات وه. هغه کابل چې چاپ کړی دی؟ کوچنی سایز کې زرغون؟ نه ډېر غټ دی، دا 50,000 لغات دي. کېدلی سي تاسو د لیبې دیفخې یادوئ، هغه هم لیکل دی، هغه کوچنی دی. نو دا استاد هونګ سای چې دی هغه راولاړ سوی دی، هغه روسیه چینایي کړې ده. نو تقریبا د هغه د لغاتونو د پښتو لغاتونو شمېر هم تقریبا 50,000 ته رسیږي. یعنی د اسلانوف په اصل تورو باندې اکتفا کړی، خو د روسي پر ځای چینایي ژباړه ورسره اچولې. ډېر ښه، ډېر په زړه پورې. نو هغه استاد اسلانوف هم زموږ د کلاسیکو شاعرانو متونو ته لاسرسی کړی، یا متلونه یا کم توري چې په یو غاړه کې، په متل کې، په ټپه کې یا په یو کلاسیک شعر کې راغلی دي، دغه ته هم لاسرسی کړی چې مطلق ترجمه کړی؟ ترجمه یې کړې ده او ډېر زیار یې کښلی دی. یعنې د هغه چې کوم وخت دا قاموس چاپ کړی دی هغه د پښتو تر ټولو پیاوړی او قوي قاموس بلل کېږي. یعنې ته تر راورټي هم زیات هلته هغه ته په درنښت قایل یې؟ هر یو خپل ځان ته جلا کار کړی دی په جلا شرایطو له مخې. نو زه خو بیخي ځان ته دا اجازه نه سم نه اجازه نه، د یو لوستونکي په حیثیت اوس دا تاریخ خو نو بیا خپلې فیصلې په خپله کوي. ته چې دا سره پرتله کې چون تا په دې کې ډېر زیار ایستلی دی، دا ټولو دې در نظر راوتلي دي، په خپله د جارج هنري راورټي قاموس څه ډول پرتله کوي دا ډکشنري؟ زه خو فکر کوم چې دواړه ډېر بهترینه قاموسونه دي او لویې تشې په خپل وخت ډکې کړي دي. زما روسي هم زده ده او انګلیسي مې هم زده ده، او دواړو نه صرف دا چې یو لغات راوړی دی بلکې که یو مرکب وي د هغه لغات هغه هم راوړي دي. البته د اسلانوف د لغاتونو شمېر چې دی هغه لکه ما چې عرض وکړئ تقریبا 50,000 پښتو لغات یې ترجمه کړي دي، او که هغه مرکبات هم ورسره یو ځای کړو نو بیا نور ډېر زیات. اڅکزی صاحب، عربي زموږ د دین ژبه ده، زموږ د نازولي پیغمبر ژبه ده، او زموږ ملا صاحب سهار و ماښام و غرمه لمونځ او داسې ګرده عربي سره متون تفاسیر. نو پښتو عربي ته دې هم پام سوی دی که نه؟ بالکل مې ورته پام دی، خو داسې دی چې په دا پروژه کې تر زیاتې کچې پورې دا یعنې دومره یو پراخ کار دی
چې ډېر زیات وخت ډېر زیات نو د یو کم عرب دروازه دې ورټکولې ده ورټکولې مې ده د یو غینه د زیاتو دا مې ورټکولې ده بعضې زموږ تاسو عالمان چې دي دیني عالمان چې دي د هغو څخه مې دا هیله کړې ده او اوس که کوم ورور دا غږ اوري د نړۍ په کونج کونج کې دا وخت زما او ستا خپرونه روانه دا بیخي ډېره مهمه ده موږ مسلمانان یو الحمدلله او عربي زموږ دپاره ډېره زیاته مهمه ده هر څوک چې په دغه ډګر کې کار کول غواړي زه بالکل حاضر یم او زه داسې مواد لرمه چې انشاءالله لکه ما چې تر مخه عرض وکړي چې د لسو کالو کار په 3 کالو کې انشاءالله بشپړه سي اما دغسې کسان دي کولی شي چې دغه زما ویب سایټ ته ولاړ شي ورې زما سره تماس ونیسي چې ډیډیکیټډ یي او د رښتیا غواړي چې دا کار وکړي او هغه معلومه خبره ده چې هغه پوهه باید وجود ولري د دغه کار ده ډېر په زړه پورې دغه څومره لګښت غواړي څومره پیسې غواړي څومره وخت غواړي څومره د زړه وینې غواړي کتونکو هغه یو شعر دی وایي د شاهانو ورکړه لالو جواهري د ادب د خاوندانو د زړه وینې دا څومره د زړه زور دي دی ماشاءالله څومره د زړه وینې دي چې دا دغونه د چپایي دا لیکل دا پروف دا وډل څونه وخت به درڅه اخیستی ولا ډاکټر صاحب زه خو ډېر عمر مې کم و چې دا کار مې شروع کوي او تاسو باور وکئ چې یعنې زه تر اوسه پورې ځان په شاګردانو کې حسابم او بالکل شاګرد یم ډېر شیان باید زده کړم او دا کوم کار چې سوی دی هغه زما لاسته راوړنه نه ده هغه الله زما سره مدد کړی دی زه چې وګورم زه په خپل ځان کې دا نه وینم چې زه د دومره ډیسپلین ولرم دومره نظم دی ولرم او دومره سا دی ولرم چې دا کار په دغو ټولو قاموسونو کې چې د 11مه برخه وکولی شم لیکن دا الله زما سره کومک کړی دی زما د مور پلار دعاوې دي او د نورو هغه خلکو چې د پښتو سره مینه لري د هغو دعاوې دي چې خدای تر یوې اندازې ورته لږ وسیله کړې یم زه او زما څخه یې دغه کار اخیستلی دغه نړیوال کلی چې په وجود کې راځي او په نړیواله کچه د ژبو د مرګ خبرې کیږي چې ژبې له منځه ځي دا د ستا قاموسونو و کار ته چې وګورو د پښتو عمر څه رقم بولې پر نبض چې ګوتې کښېږدې خدا نخسته مرګې حاله خو به نه زه خپله فکر کوم چې انشاءالله دا کار نه کیږي ښه ځکه چې دا به ژوندی زه چې دا سیمینار ته راغلی وم د پښتو اکاډمۍ کوټې سیمینار چې 3 ورځنی جوړ کړی و ورې ما دومره ځوانان ولیدل پیغلې مې ولیدلې خوندې مې ولیدلې ورونه مې ولیدل چې د هغوی د دغه خپلې ژبې سره څومره زیاته مینه ده څومره زیات خلوص دی او څومره ورسره کار کوي څومره په مینه کار کوي کیدای شي چې هر یو حافظ و رحمان و خوشحال نه وي کیدای شي ډېر ښه کارونه ما پکښې کې ولیدل یعنې هر یو چې به مې ولیدی تر دغه څنګ لاندې به یو کتاب نیولی او ما ته به یې ډالۍ کوي نو زه دومره خوشحاله سوی یم او د پښتو په هکله چې زما کومه خوشبیني وه او زما کومې هیلې وې هغه لا زیاتې سولې نو زه انشاءالله د پښتو راتلونکی ډېر ښایسته ډېر د هیلو ډک اڅکزی صاحب د پښتو ژبه د مختلفو لهجو ګلدسته ده خواره واره پښتانه په لارو بر کې بیل بیل ګړدودونه او جغرافیایي فاصلې خو پښتو یې وه ښه اوس ډېرې داسې لهجې دي چې هغه ته د دغه لغت لیکونکو د قاموس لیکونکو لاسرسی نه دی سوی دی ډېر داسې د پښتنو د خاورې د پراخې سیمې د غرو د وره داسې برخې به وي چې هلته ډېر داسې سوچت وري تر اوسه پورې وي چې قاموسونو ته یې لار نه یې کړې څوک څه ډول کولی سي یا ته دا ستا خپله د قاموسونو پوهه چې په کار واچوې دا انټرنیټ او هلته ځوانان چې دا وخته ویني هغه ستا سره څه ډول همکاري کولی سي چې وروره ستا په ډکشنري کې دا توری نو دغه زما لخوا پښتو ته ډالۍ دي چې دغه زما د لهجې د وزیرستان د ژوب د افریدو د ننګرهار د کندهار چې دغه توري دلته د سره خوندي که داسې کېدلی سي او داسې هم کېدلی سي چې څوک تا ته توری ډالۍ کوي د هغه نوم دې هم پاته سي خدای دې وکړي چې زه په لنډه توګه ځکه ډېره مهمه موضوع ده خبره داسې ده چې د بعضو شیانو لپاره څوک وخت لري چې بشپړې کړي بعضو کارونو لپاره وخت ډېر لنډ وي او د پښتو لهجې چې یعنې لکه په باغ کې ګلان
پښتو په دغه لهجو ښایسته ده بېشکه. د مختلفو سیمو د مختلفو اقوامو هغه له بعده مرغه هر شی ښه اړخ هم لري بد اړخ هم لري د جهانیت یا ګلوبلایزیشن چې موږ تاسو وایو دا رسنۍ د دې باعث ګرځي چې د خلکو هغه خپلې لهجې پاتې سي هیر یې کړي لغاتونه هیر کړي نو بالکل دغه کار ته اړتیا شته چې د پښتو یو عکس واخیستل سي چې په دغه سیمه کې دغه لغاتونه کارول کیږي د دغه قوم لخوا کارول کیږي او دا ټول په یو غټ قاموس کې ځای ورکول سي دغه کار زما په فکر باندې تر زیاتې اندازې ممکنه دی د انټرنیټ له لارې ځکه چې او ما په دا سیمینار کې یوه پروژه اجازه مې واخیسته راته د زموږ استادانو او عالمانو اجازه راکړه چې زه دغه پروژه شروع کړم زه غواړم چې په انټرنیټ کې یو سیستم جوړ کړم چې د مختلفو سیمو څخه خلک وکولی سي چې ورې ځان اکاونټ جوړ کړي ورې ننوځي ورې لغاتونه اضافه کړي او ورې به داسې ټولز یعنی چیرې ننوځي دغه دا طریقه وه د ځوانانو ته ور وښیه په کم کلیک چیرې درسي لکه اوس هغه دروازه ور وښیه هغه لار اوس خو دا طرحه ده دغه لپاره به موږ نوم لکه اوس قاموسونه ډاټ کام یا کېدلی سي دغه قاموسونو ډاټ کام سلیش یو شی هغه ته به څوک ننوځي ورې به نوم ترلاسه کوي پاسورډ به ترلاسه کوي ننوځي به بیا به یو لغات ورکوي دا کمپیوټر چې دی دا سیستم چې دی اول به ګوري چې دا لغات خو به تر مخه په کم قاموس کې نه وي موجود خپله به ګوري سرچ کوي بیا دستي په ثانیو کې ورته راځي جواب چې دا وروره دا لغات نسته او یا به راځي چې دا لغات ستا په پلانکي قاموس کې راغلی دی یا د پلانکۍ سیمې خلکو تر مخه لا زیات کړی دی بیا دی کولی سي ورسره اضافه کړي چې زموږ په سیمه کې هم دا کارول کیږي او که داسې وي چې هغه لغات نه وي بیا ورې ټولز ته چې د یو کلیک وکړي دا به په اوتوماتیکه توګه ورته ټرانسکریپشن راځي یعنی دا په انټرنیشنل فونیټیک الفابیټس باندې به لیکل کیږي چې غیر پښتانه هم سم تلفظ کړلی سي بیا به دی کولی سي چې خپل غږ ثبت کړي ورې چې دا غږ هم ثبت سي د دا لغات سره او ورې به نورې ډېرې اسانتیاوې وي چې دی دا لغات ور اضافه کړي په هغه کې به دغه اسانتیا هم وي چې ورې به معلومه وي چې چا څومره لغاتونه اضافه کړي دي او هر کس چې وغواړي هر وخت به په یوه کلیک سره دغه خپل ټوله کړي کار د یو کتاب په توګه ځان ته ډاونلوډ کولی سي چې په دا سبا ولاړ سي او چاپ یې کړي او په خپل نوم باندې چاپ کړي یعنې ورې به بالکل دا امانتداري وي چې دا لغات چا کله اډ کړی دی زیات کړی دی ډېر لا ډېر په زړه پورې ښه د انټرنیټ خبرې دي د ګلوبلایزیشن خبرې دي د پښتو د علمي ودې خبرې دي څه خیال دی پښتو به د ګوګل مغزو ته کله ځان ورسوي ولا موږ ورته په هیلو یو چې ژر دا کار وسي څومره سوی دی څومره دا ستا رنګه ځوانانو څومره کار کړی دی تر اوسه ورته لګیا دي ډېر کسان کار کوي خو دا چې د انګلیسي سیال سو موږ یا د الماني سیال سو یا د نورو پرمختللو هغه ته لا ډېر وخت پاته دی او په دغه وجه باندې زه هغه زموږ تاسو کتونکي چې دي دوستان چې دي د هغو څخه هیله کوم چې هغوی په دغه سر خلاص کړي په زیاته بیا ځوانان چې د پښتو پوهه ورسره وي چې هر څوک کولی سي په دا پروژه کې برخه واخلي او ورې جملې ترجمه کړي پښتو ته لغاتونه ترجمه داسې یو ټرانسلیټر سیستم پښتو ته به څه رقم چې د نورو ژبو شیان په خپله را اړوي داسې یو ترتیب اوس د ګوګل ټرانسلیټر په نوم باندې دا پروژه خو موجوده ده چې د نورو ژبو لپاره ډېر ښه د لویو ژبو لپاره ډېر ښه کار کوي حتی آسیایي ژبې هم زموږ تاسو ګاونډۍ ژبې چې د فارسي د نورې ژبې دي هغو دپاره تر زیاتې اندازې کار سوی دی د پښتو کار شروع سوی دی خو لا ډېر زیات وخت غواړي ډېر زیات وخت غواړي خو انرژي باید په کار واچوي دلته د وخت شیبې را لنډېږي کتونکو ته کم پیغام لري کتونکو ته دا پیغام لرم چې هر ژبه د خدای یو عجبه تخلیق دی بېشک هر ژبه ځان ته ښکلا لري نه یوازې پښتو که هغه بلوڅي ده که اردو ده که فارسي ده که براوي ده که پنجابي ده که نورې د دنیا نورې ژبې دي هر ژبه خپل ځان ته جلا ښکلا لري او ژبه باید چې د افهام و تفهیم چې د دې هغه اصلي فنکشن هغه اصلي وظیفه دغه ده یعنې یو د بل د خبرو اترو یو د بل سره رغم د خبرو اترو دپاره وکاروي د انسانانو ترمنځ د مینې او عاطفې د زیاتولو لپاره وکاروي او نه خدای نخسته داسې چې ژبه معنی وګرځي د نور انسانانو سره د مینه درلودلو د تماس درلودلو د دوستي درلودلو ډېر اعلی ډېر په زړه پورې ملا عبدالسلام اشیزی وایي مراد مې دا دی د هر نقل
چې بې علمه نسته عقل. نو چې علم یې، پوهه یې، مینه یې، عاطفه یې، انسانیت یې، دا تر ګردو غټ چارټر دی د انسانیت، دا تر ګردو غټ منشور دی چې ټول انسانان، مینه د هر انسان و حیوان ضرورت دی، د جن و بشر دی. پروردګار په خپله د مینې دپاره د جهان تخلیق کړی دی، مګر څوک چې کینه کوي آیا هغه خو به د شیطان پر پله نه روان، هغه خو به د شیطان ایجنډه پر مخ نه بیایي. نو ستا مرضي ده که د رحمان ایجنډه پر مخ بیایي که د شیطان ایجنډه پر مخ بیایي. زه احمد ولی جان ته ښه صحت، سلامتي، اوږد عمر او خوشحالیانې غواړم او ستاسې ته هیله کوم چې راسئ چې دی په یکړ سر دا دغونه کار کولی شي. نو موږ ولې نسو کولی؟ دغه رقم اکسیجن اخلو، دغه رقم ډوډۍ خورو، څو وخته ډوډۍ خورو او ماشاءالله ورځ په ورځ شاقېږو. نو باید یو کار هم وکړو چې دغه اکسیجن و ځان ته حلال خو کړو. دا مځکه، دا وطن، دا خاوره، دا ملت، دا پر موږ حق لري. احمد ولی جانه ډېره مننه، خدای دې هر وخت راوله او موږ به هر وخت تاسو ته سترګې په لار یو او ستا د صحت و سلامتۍ د هیلو سره. کتونکو ډاکټر رفیقي غواړي اجازت، خو دا ارزو مې ده چې کاشکې تاسې د نن پروګرام که کم شیان در پاته سوي سبا یې په ریپیټ کې بیا وګورئ او ډېره څه زده کړه باید ځینې وکړئ. کولی سئ چې تاسې هم د تاریخ په مغزو کې، د تاریخ په حافظه کې خپل ځان محفوظ وساتئ. ډاکټر رفیقي غواړي اجازت، د خدای په امان.